د خلور سیاستوال ژوند لیک عبیدالله بارکزی ولې ووژل شو؟ د ولسي جرګې د تېرې دورې غړی او د سویلي حوزې مطرح څېره عبیدالله بارکزی پرون په کندهار کې ناڅرګندو وسلوالو وواژه. بارکزی څوک و، څه فعالیتونه یې لرل او د مرګ انګېزه یې څه کیدی شي؟ په دې ویډیو کې به ورته کتنه وکړو. عبیدالله بارکزی په 1938 لمریز کال د ارزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې زیږېدلی و. هغه لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په لومړني ښوونځي او دیني مدرسه کې کړې وې. لوړې زده کړې په وروستیو کلونو کې په کابل کې وکړې او له باختر پوهنتون څخه یې په حقوقو او سیاسي علومو کې د لیسانس سند واخیست. نوموړی په 1961 کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره یو ځای او د روسیې لښکر په وړاندې د جهاد ملګری شو. د طالبانو د واکمنۍ له سقوط څخه وروسته په 1980 لمریز کال کې د کندهار د هوایي ډګر د فرقې قمندان او په 1985 کې د خاص ارزګان ولسوالۍ ولسوال شو. تر هغې وروسته یې د ارزګان د قومونو او قبایلو چارو د ریاست دنده پر غاړه واخیسته. په 1989 کې له ارزګان څخه ولسي جرګې ته کاندید او ورته بریالی شو چې تر اوسه یې د جرګې د فعالې دورې غړیتوب درلود. عبیدالله بارکزی تیرو پارلماني ټاکنو ته له کابله نومان شو خو بریالی اعلان نه شو. دی په ولسي جرګه کې د شکایاتو د اورېدو د کمیسیون رئیس و. عبیدالله بارکزی 25 اولادونه لرل خو د میرمنو شمیر نه دی معلوم. د ده په وینا د کورنۍ 28 غړي یې په جګړو کې قرباني شوي وو. د هغه یو زوی د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته په کندهار کې تر لمانځه وروسته دغې ډلې وواژه. یو بل زوی څو کاله مخکې په کابل کې د هلمند یو وکیل پر کور د طالبانو د برید پر مهال وواژه. دویم زوی حفیظ الله بارکزی نومیده چې په هندوستان کې د ماسټرۍ په کچه د سیاست زده کړې کړې وې. عبیدالله بارکزی لومړنی سړی و چې کلونه وړاندې په روزګان کې د حکیم شجاعي په نوم د یو نامسوله هزاره قمندان د جنایتونو رسوایي وکړه او پر ضد د عدالت غوښتنې چغه پیل کړه. دی همداشان په نورو ډیرو مرحلو کې هم یو ناندریز، خلور او غوڅ دریځ سیاستوال و. عبیدالله بارکزی له طالبانو سره هم سخت وران و او په ارزګان کې د خپلو دندو او فعالیتونو پر وخت ملا ورماته کړې وه. دی په سویلي حوزه کې له شمار سرسړیو څخه و چې بالاخره له مخې یې ایسته کړ. د بارکزي په وژنه کې وسلوالو طالبانو لاس لرل رد کړل. بارکزی د امریکا مخالف هم و. له شمالي ټلوالې سره یې هم جوړه نه وه او د حزب اسلامي سرسخت ملاتړی و. هغه د حکمتیار له راتګ وروسته د هغه ډیره ملا تړله. ویل کېږي چې د بارکزي وژنه د سولې له روانو هڅو سره بې تړاوه نه ده. بارکزی د پاکستان سخت مخالف هم و او په غوسه یې په افغانستان کې د حکومت د کمکاریو ترڅنګ د بهرنیو مداخلو مخالفت کاوه. په ټولنیزه رسنیو کې ګڼو پښتنو فعالانو د هغه وژنه یوه لویه ضایع او هغه یې د کار، پښتو پالنې او لوی کندهار یو بې بدیله سړی ګڼلی. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.